شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې د معقولاتو د منقولاتو پوهان د علم کلام بیان او د اثر د تقاضو باندې پوهه لرونکې او د هغې نه علاوه بیا په تیره باندې د علمي کیمیا د علمي فلکیاتو د فلسفې او د ساينس باندې او د جدید دور د جدیدو تقاضو باندې یو ځانګړی نقطه نظر لرونکې په کتاب باندې مین او طلبه هم چې کوم دی په کتاب باندې مین نه بلکې په کتاب باندې صرف مین نه کتاب د لارې چې کوم دی د عقیدې او دغه رنګ د اسلام د مذهب او د ژوندانه د سترو حقایقو سره آشنا کوي. نو تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم متکلم اسلام جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی سید سجاد الحجابی صاحب دامت برکاتهم العالیه. حضرت د ټول نه لاول زه تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حضرت خوشاله شوم چې تاسو سره ناستې مو په لاس باندې راغله. د روایتو مطابق په زما ډومبې پوښتنه دغه وي چې مفتی سید سجاد الحجابي صاحب چې کله صرف سید سجاد نو کله را پیدا شو او په کوم سن کې او په کوم ځای کې را پیدا شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. د ټولو نه اول خو جناب محمد صدیق صاحب تاسو د مرګرو ډېر شکرګزار یم چې تاسو ما طالب علم ته خپل سټوډیو کې د راتلو اجازه راکو او د څه خبرو کولو اجازه هم راکو. او زه خپل هم دا خواهش لرم چې د خپلو نوې نسل سره د خپل دوستانو او ملګرو سره خپلې څه تجربې شریکې کړم. ما د نوې ملګرو کې فرق دا دی چې زه یو زوړ طالب علم یم او د نوې طالب علمان دي نو د هغه تجربې په رڼا کې اوسو خبرې وکړم. نو اول خو تاسو ته صد خراج تحسین پیش کوم چې تاسو ډېر یو اهم کار کې لګیا یئ. ستاسو هلې ځلې ماشاءالله ډېرې ښې دي. ما پروګرامونه وکتو او ډېر اکابر علماو تاسو ته انټرویو درکړې ده او ډېر اطمینان بخش او ډېر خلک ته مستفید شوي دي. نو په دې خو تاسو ته مبارکبادي درکوم. ماشاءالله ډېر جزاک الله جی. حضرت ما دغه پوښتنه وکړه چې ستاسو پیدایش دا کله شوې دی په کوم ځای کې شوې دی او عصري علوم تاسو څومره حاصل کړي دي؟ پیدایش حوالې سره خو زه به دا وایم چې زمونږ قبیله چې ده هغه یوسفزي دي او زیري شاخ سلیمان خیل دي. زه د سلیمان خیل او قبیلې سره تعلق ساتم. صحیح. او علاقه زموږ مردان شاباسګړه بالاګړې ده جی او دا ډېره په نوم باندې یاده علاقه ده. ډېر پخوانه د اسلام د راتلو نه مخکې د بود مت مذهب هغه باقیات دلته اوس هم شته. د اشوکا فرمودات وغیره تقریبا 200 کاله مخکې هغه نښې نښانې اوسه پورې شته. دا یو تاریخي علاقه ده. او بیا د اسلام د دور نه پس هم په دې علاقې جنګونه شوي دي او څه او ډېر ښه ثقافت او یو تاریخ لري. زما خپل تعلق خو بیسیکلي دغه سره دی لیکن بیا زمونږ چونکې د پښتنو ماحول نو په ځمکو باندې تربګنې دښمنۍ دا شروع شوې او هغې نه پس بیا زما باقي ژوند چې دی باجوړ کې تیر شوی دی. 1980 کې زما باجوړ ناوګۍ کې پیدایش شوی دی چې دا د پښتنو یو ښه علاقه ده. غیرتي پښتانه دي. 1980 نه والا اوسه پورې زما تقریبا 45 سال عمر جوړیږي او هلته لړکپن زما هلته تیر شوی دی وړوکوالی. 15 سال عمر کې بیا زه خپل کلي ته رالم. زما والد صاحب واپس تشریف راوړ خپل علاقې ته ځکه چې طرفګنې چې کومې الحمدلله ختمې شوې. بیا چې کله مونږ کلي ته رالو نو باقي ژوند هغه علمي سفر د خپل علاقې نه شروع شو. صحیح. زما پلار نیکه چې اصل کې دا زمینداران دي یعنی چې کوم زمیندار ورته وایي الحمدلله زموږ خپلې ځمکې وي او اوس هم شته. نو هغې کې زما نیکه حجاب خان زما د نوم سره حجابي لیکل کېږي. دا زما نیکه محترم ته نسبت دی. صحیح. بیا والد صاحب او ترو
دا ټول په دې زمیندارۍ کې او زموږ سمبالښت کې مشغول وو جی نو دا زما ابتدایي پس منظر دی صحیح نو تاسو حضرت بیا د عصري علومو طرف ته لاندې یا چې کوم د عصري جی علوم الحمدلله ما ابتدایي چې کوم اسباق وو د سکول هغه ما باجوړ ایجنسی کې وای چې کله دلته کلی ترالم نو میټرک مې وکړو جی او دا غینه پس مې اف ای وکړه جی په دغه دوران کې ماته د علم شوق پیدا شو او د علم لپاره بیا ځله صحیح تاسو بیا حضرت د علمی سفر آغاز دام په کم سن کې وکړو کوم مدارسو ته لاړی تاسو فراغت بیا د کم زین او په کم سن کې وشو او علم ته دراتک باغ تاسو سو دا یو ډېر دلچسپ او ښه سوال صدیق صاحب تاسو وکړو جی واقع دا ده چې زمونږ په دې فیملی کې یعنی سلیمان خیل کې داسې څوک عالم مضبوط نه تیر شوی جی او پیړو په پیړو باندې چې کوم د پښتو او د پښتنو کوم رواج دی کوم انداز دی په هغې به وخت تېرو صحیح نو عالم یا محقق یا داسې پکې څه نه وه جی زما تعلق بیسیکلی په باجوړ کې چې زه کله ماشوم هم 14-15 سال نه زه په تبلیغي جماعت سره کېناستم خیر او تبلیغي جماعت کې د نایجیریا یو جماعت راغلی زموږ مسجد ته هغه دنګ چې تور خلک او ډېر یعنی پاسته خلک د خلونه خواږه خلک د اسلام لپاره قرباني کوونکي هغوی سره به زه تبلیغي بیان کې کېناستم نو د هغې خبرو په ما ډېر اثر وکړو نو د هغې نه پس زه دین ته متوجه شوم نو هغه ځای نه ما ته هغه شوق ولګېدو بیا چې کله مونږ د هلته نه رالو خپل کلي ته شابسګړۍ ته نو زه د علم د حصول لپاره کراچۍ ته لاړم او کراچۍ کې دارالعلوم کې ما داخله واغسته خو چونکې والد صاحب ابتدا کې ما سره موافق نه ځکه چې د پښتنو په معاشره کې مولا جوړېدل عالم جوړېدل دا یو ډېره عجیبه خبره وه نو ما ته والد صاحب وایي چې فلحال ته راشه اګزام به ورکړي د 9 او د 10 9 نه بس لاړ شه زه رالم چې کله مې د 9 اګزام ورکړو ما والد صاحب ته چې تا ما سره واده کړې ده زه واپس ځم بعد یې ناخواسته هغه زه پرېښودم خو سپورټ بیا را سره نه و زړه یې نه و زه لاړم الحمدلله بیا د هغې نه پس دارالعلوم کې خو ما ته داخله میلو نه شوه کوشش مې وکړو د هغې نه پس زه جامع فاروقي ته رالم جامع فاروقي کې زموږ استاد محترم شیخ المحدثین حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمه الله چې د شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمه الله خاص شاګرد او د بخاري شریف یو ډېر عظیم اشرا کشف الباری مصنف دی نو هلته هغې ته سفارش او ملت او زاري حالانکه ټایم تیر شوی او داخلي بندي شوی اډمیشنز خو هغې داخله موږ له راکړه د هغه وخته زما علمي سفر شروع شو دا کم سن جی دا سن 97 تقریبا د 97 لاست و صحیح هلته چې کله ما ته داخله ملو شو نو ډېر په شوق سره ما د علم شروع ځکه ما سره څوک موافق نو او هغه شوق او لګن ما ته د انتها لګېدلی و صحیح بې تحاشا او تږي وم نو هلته به ما خپل محنت کو خواري به مې کوله استاد پسې به پرله پسې الحمدلله ما سبق ورو ټول کلاس چې دی سبق به هغه ما ته حواله کړو چې شابه ته ووروه ځکه خپل محبت مې شوق مې نو کوم متداول علوم چې دي صرف او نحو او منطق او دا ټول هلته ما خو مضبوط زده کړو نو یو کال چې ما تېر کړو چې بیا هلته زه بیمار شوم د کراچۍ اوبه په ما باندې صحیح رانلې نو ما ته د زیړي مرض راغی ارقام جنډس هلته نه چې کله رالم نو بیا باقي درجات ما مردان کې خوا کې دارالعلوم صدیقیه یو مدرسه ده او ډېره ښه مدرسه ده او زموږ استاد محترم دی حضرت مولانا سید علي شاه صاحب ډېر بزرګ شخصیت دی قابل شخصیت دی او نور ډېر ښه اساتذه هغې سره داخل شو نو بیا دویمه درجه او دریمه او څلورمه ما دلته وویل او الحمدلله ډېر په ښه طریقه مې وویل محنت به مې کوو خواري به مې کوو او د شپې یوې پورې او 2 پورې به مې سټډي کوله بیا سهار لمونځ د پاڅېدلو د هغې نه پس متصل بیا مدرسې ته تلل هغه وخت کې خو دا وه چې لږ خوب باندې بنده نه پوهېږي که نه بیا هم تر و تازه جسم مضبوط یې نو هغه ټایم کې به داسې و چې ما به 17-18 ګنټې هم سټډي کوله دې طریقې سره ما دا څلورمې درجې پورې کتابونه وویل څلورمه درجه کې زما خو کیفیت دا و چې مثلا شرح جامع په دې نحو کې یو مشهور کتاب نو دې کتاب دپاره به ما غټ غټ شروحات کتو علما په دې خبره پوهېږي حاشیه د عبدالرحمن حاشیه د جمال حاشیه د اسام نو دا ښې شرح مې مضبوطي کتې باسولې او کابلې دې نه ما کتاب حل کو بیا ما خپله حاشیه باندې هغه ټول نقلونه ولیکل هغه مې حاشیې پې درج کړئ
نو زه به چې مدرسې ته رالم زما استاد محترم به ما ته په انتظار ابادګانو د سبق نه وي اوس وفات شوی دی الله دې غریق رحمت کړي د شرع جامع استاد نو ما ته مولانا صاحب کتاب وروړه نو ما به چې کتاب وروړه اول به زما هغه ټول حاشیه وکړه او هغه په خپل کتاب باندې مولي کړی دا غي نه پس په موږ د پیریډ هغه ولګو او کلاس به را سره واغستو نیو لګنو یو شوق او دا غي نه مخکې درجاتو کې چې موږ کتابونه کوم ویلي دي د صرف د نحو خپل لګن سره خپل عشق سره خپل محبت سره یعنی تاسو دین اندازو لګوي چې صرف په صرف کې ما سره تقریبا 14 کتابونه ویلي چې هغه د زمانه کې عام طور طالبان علما خو نه طالبان زموږ مرګري دي ته ولا خبر وکم چې پیژنیم نه یې به لیدل نه لکه پنځګان شو نغزک شو زرادي شو او بیا شرع زنجانی شو او پونټوي شو خو کتابونه او بیا اخیری کتاب د فن چدي فصول اکبری دا او په فصول اکبری نه پس بیا شافیه ده نو دا ما ډېر په مهنتونو باندې وای او ډېر په خوارو مې وای صرف په صرف کې تقریبا ما 14 کتابونه وای نو دې طریقې سره سلور د زما پوره شوی بیا غینه پس د خپل استاد محترم په مشوره باندې موږ جامع فاروقي کراچۍ ته لاړو نن ته دوه قسمه کلاسونه یو اردو کې د درس نظامي او یو عربي کې معهد اللغه العربيه زما عربي سره ډېر مینه و نه عربي کې مې داخله واغسته ځکه پرشه مې د مخ کې نه عربي کې کولې عربي سره یو لګاو یو عشق او محبت نو ما درجه خامسه شله او درجه سادسه د جامع فاروقي کې په معهد اللغه العربيه د عربي په کلاس کې وي او ډېر ښه اساتذه الله تعالی راکړي مهنتي جد جهد والا بیا غینه بس زه د اعلی علوم منطق فلسفه لوجیک د دې لپاره زه سواد ته لاړم سواد په غرونو کې دا اکثر سبقونه ما وې چې کوم قدیمه فلسفه ده او منطق دی د دې مشکل کتابونه چې دي هغه الحمدلله ټول ما وې بلکې تاسو به دې خبره باندې تعجب کې پریوځئ چې د منطق ما یو کال کې اتلس کتابونه ویل او غم قاضي الحمدلله سلم تصورات سلم تصدیقات مرزا قطبی مولا جلال او د غرنګي نور ورپسې چې کوم کتابونه دي دا یو کال کې ساتلس کتابونه موږ ویلي د خپل استاد نه تر دې چې ماسختن موږ د لاټین پرانا باندې یو مشهور او مغلق او ګران کتاب د امور عامه ورته وی علماء کرام په دې پوېږي دا به موږ د لاټین پرانا باندې ګنټنی موي او د درې مرګري وو اوس ماشاءالله غم خپل علماء دي نو دې طریقې سره چې انتما د منطق او فلسفه وي بیا دا غینه پس دوباره جامع فاروقي ته لاړم باقي اسباب او دور حدیث ما د خپل استاد محترم شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله تعالی تشمیل وکړو زما د حدیث او اساتذه ډیر عظیم دي باقي کې نور استادان د شیخ سلیم نه علاوه مشهور اساتذه دي او سهو وفات شوی دي سجمدي دي چې کوم وفات الله د غریق رحمت کی چې کوم جمدي دي الله دې ولې جون کې امين تاسو فراغت حضرت چې په کوم کال باندې کېدو دا کوم سن دی 2004 کې جی زما فراغت شو 2004 کې چې کله زما فراغت شو نو زما استاد محترم حضرت مولانا ولی خان مظفر صاحب چې زما تربیت کې دا ډېر لاس دی ادب عربي حواله سره خاص کړ او حضرت مولانا عبد الحسن عباسی صاحب رحمه الله چې زموږ ډېر لوی ادیب او وفاق المدارس مدیرم پاتې شو ډېر ښه کتابونه لیکلي دي اوس وفات شوی دی الله دې غریق رحمت کړي دوه ماته دا وایي چې تا جامع فاروقي کې پاتې شه ځکه دا شیخ څخه خپل ویلي سلیم الله خان صاحب رحمه الله په ما دا غي په خدمت کې دا درخواست کې خو چې حضرت زمونږ کې لګېدې ضرورت دی مردان کې د علم نو کو تاسو مالا اجازه راکې او تاسو زما تشکیلو کې التا چې زال تکارو کما یو میشن ته حت نو دا ډېر رخی ای په خبره خوشاله شو مال بیا اجازه راکو نو 2004 کې چې د اغاز نه فارغ شوم عالم صحیح الحمدلله زما د تعلیمي وخت کې ما صرف د دې اساتذو نه سبق نه ویل زما استادانو کې کراچۍ کې بنور ټاون کې د تخصص په حدیث شعبې چې کوم رئیس او د شیخ الاسلام مولانا مدني صاحب رحمه الله شاګرد خاص حضرت مولانا ډاکټر عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب رحمت الله علیه دم زما استاد د دین ما د اصول حدیث مضبوط کتابونه ویلي دي لکه شرح نخبه الفکر او نور داسې کتابونه د دې خپل یو کتاب نیمه ما د دین ویلي دي درس
نو دوی له هم زه بنور ټاون ته تلم او استفاده مو کولی شي. صحیح حضرت انسان چې کله د علم نه فارغ شي عالم فاضل نو داغه دا خوښ شي چې زه ماته یو خزه کې درس ملو شي نو د درس او تدریس آغاز دا تاسو چې کوم دی بیا د کم ځای نو کو او درس د پاره چې کوم دی تاسو کتابونه در تدریجن راغی او کنه ډایرکټ چې کوم دی تاسو دغه تکي ناستي بخاری شریف ته یا مشکات شریف ته او کوم مدارس کې درسونه ماشاءالله دا ډېر ښه سوال دی. زه چې کله فارغ شوم نو ما سره ټایم و بلکې زما په درجه سادسه کې والد صاحب وفات شو. هغه ته هارت اٹیک وشو وفات شو. الله د غریق رحمت کې زه کراچۍ نه هنګامي طریقې سره راغلم. اساتذه ما سره ډېر تعاون وکړو مینې وکړه جاز کې رول لګلم. زه الحمدلله جنازې له رالم بیا د هغې نه پس تقریبا 3 میاشتې زه کور وم ځکه زه په خپلو وروڼو کې مشر یم نو ما به کور کې مطالعه کوله او خاص کر دا وخت زما ادب عربي سره مینه وه نو ما به سهار چې مطالعه شروع کړه تر ماسپښین پورې به یا مازدیګر پورې نو دغه وخت کې د 2 میاشتو کې ما 10,000 صفحات د عربي ادب کتلي وه چې کوم مشهور ادبا دي د علما کرام پیژني علي طنطاوي شو منفلوطي شو جورجي زیدان شو عبدالسلام هارون مشهور محقق دی دا د مصر مولانا ابوالحسن ندوی صاحب شو د هندوستان احمد امین بخش شو طه حسین شو دا یعنی زبداوی چې هم فی قمت اللغه العربیه دا د عربی ژبې د غرب په سر باندې دا ټول ماستری کړو عموم یې کړ بالکل صحیح. نو چې کله فارغ شوم نو ما وی چې درس شرط کلم کم ځای کې می هر ځای کې نو چې زما مقصد خو مردان کې کار پوری زما درس کوم. چنانچه مردان کې زموږ په کلی کې یو مدرسه و چې په دویم ټایم کې چلېده او هغې کې د شپږمې درجې د اوومې درجې د کتابونو د پړاولو استاد ضرورت و. نو هغه حضراتو ما ته ووایي او هغې کې اکثر د سکولي استادانو لیکچررانو پکې ډاکټرانو پکې ډېر عمر والا ملګري پکې اوس خو علما دي څه وفات شوي دي نو هغو سره چې کوم دی زما تدریس شروع کړو زما تدریس په اول کال باندې ماشاءالله قاعده صفیه پڑھاو کو توضیح تلوی می پڑھاو کړه جلالین شریف می پڑھاو کو او سابق کې می مشکات پڑھاو کو و مدرسه کې بیا دا غینه پس په دویم کال باندې الته تدریس د ماسپخین نه پس نو ماته د دورې حدیث کتابونه ملو شو. د دورې په کتابونو کې ماته مسلم شریف ملو شو او دغه شان چې طحاوی شریف دا دوه ما د زما د فراغت دویم کال مشکلات به ما ته ډېر راتلو ځکه نوې فارغ وم الحمدلله جوش او جذبه او د الله تعالی توفیق شامل حالو نو ما به د سهار لمونځ د پس تر ماسپښین پورې ټیټ مطالعه کوله چونکې د شهرت دا مسله هم نه وه نو چا به په محله کې به مې چا نه پېژندم بس زه به خپل حجره کې ناست وم ور به مې بند کړی ماسپښین پورې به مې مطالعه وکړه ما ته په هغې کې حدیثو کې مشکلات رال نو هغه زمانه کې زموږ استاد محترم د علامه محمد یوسف بنوري صاحب شاګرد خاص و په هنګوام کې شهوام کې حضرت مولانا محمد امین اورکزی صاحب نو ما به خپل اشکالات جمع کړو ځکه په خیبر پښتونخوا کې دا ما ته لوی محدث ښکارېده نورو مو هر ګل رابوی دی ګرس د هر ګل خپل بوی دی په زمانې سره ډېر مینه نو ما به چې دا جمع کړم میاشت کې به زه هلته لاړم نو ما به تمام اشکالات هغې ته کېښودل یو اشکال به راته حل کوو ما به ځان سره لیکو چې کوم ځای کې به ما ته طالبانو ته تشفي بحث مانو کړی چې بیا به رانم هغې ته مې په هغه مقاماتو کې تشفي بخش بحث وکړو نو په دویم کال باندې ما تقریبا دورې پورې کتابونه پړاو کړي ماشاءالله ماشاءالله. حضرت مونږه څومره پورې چې زموږ معلومات دي چېرې تاسو د تصنیف په میدان کې چې کوم دی هم ښه کار کړی دی نو د ستاسو د خبرو نه خو اندازه وشو چې یاره تاسو کتاب سره یو انتهایی لګن دی یو انتهایی محبت دی نو تاسو چې کوم دی تصنیف په میدان کې څومره کار کړی دی د هغې نه علاوه چې کتابونو سره د سړي دومره مینه وي دومره شوق وي نو ظاهره خبره چې هغه سره به کتابونه هم ډېر وي نو ستاسو مکتبه چې سمه ده هغه په څومره کتابونو باندې مشتمل ده او دغه کتابونه مونږ د اورېدلي چې کتابونه ډېر زیات دي او د دې چې کوم دی چې کوم قیمت دی یا چې دا څومره باندې شوي دي هغه هم چې کوم دی ډېر زیات قیمت دی نو دغه کتابونو مجموعه څومره ده او دغه کتابونو د راضي کولو دپاره ستاسو جدوجهد او هلې ځلې څومره دي او تصنیف په میدان کې هم کار څومره کړی دی؟ ماشاءالله دا زما د طبیعت تاسو سوال وکړو الله جزای خیر درکړي د ټولو نه مخکې خو صدیق صاحب دا خبره ده چې د کتاب شوق چې پیدا کېږي دا په مطالعه باندې صحیح چې بنده د مطالعې سره شوق پیدا شي او د مطالعې د شوق پیدا کولو دپاره یو خو ښه استادان دا یو اهم دي چې استادان ستا ښه تربیت وکړي هغې ته ته وایي دا کتاب وګوره دا دې سره د طالب علم شوق پیدا کېږي
او خو استاد نه خدا د جدي په طالب علم ته چې په دې موضوع دا کتاب لیکل شوی دی دا لیکل شوی دی دا وګوره دا وګوره ځکه د کتاب مثال د ملګری دی نو که یو سړی باندې چرسي ملګری پیښ شنو دی مو سره چرسي جوړي او که یو پاک ملګری به پیښ شنو هغه شان پاک به جوړ شي د کتاب د ملګری حیثیت لري نو موږ د اساتذو د طرف ته بدا تربیت ملاوي دا ځنه د مطالعه شوق لګیدو الحمدلله بیا به ما مطالعه کوله نو سر کې چې ماته د مطالعه شوق لګیدو زه به دا وایم چې زما په کتاب ژوند کې د کتابونو یو عبقري کردار دی والا چې علم تاوش مطالعه تراغیب کړم هغه کې زموږ استاد محترم مولانا عبدالحسن عباسی صاحب کتاب متاع وقت اور کاروان علم دا کتاب ما بالکل اوس کو دا غینه پس بیا شیخ عبدالفتاح ابو غدا چې زموږ استادانو استاد دی دا کتاب قیمت الزمن عند العلماء بیا د دې یو بل کتاب دی صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل چې د علم په لارو کې اکابر او اسلاف کمی قرباني کړې دي نو هغه دا چې ما وکړل زما غ شوق نورم ډیر شو بیا هغه سره د کتابونو د جمع کولو شوق پیدا شو مخکیم زما شوق وو زما د علم ستن مې کې شروع شو د دې نه مخکیم زما جنون د کتابونو د راجمع کول خو هغه وخت خو عربی باندې نه پوهیدم د اردو کتابونه یا قلیل تعداد کې د پښتو تعداد کې ما جمع کې ما کتابونه راجمع کول چې کله ما علم شروع کړم ما بیا زه په اوله درجه کې ما د بخاری شرح غستا د ترمذی عربی کې شرح مې غستا داسې کتابونه مې غستا ما اوس په نه پوهیږم بیا په پېښه مخ چې کله دویمه درجه ته ورسېدم نو ما به د خپل کتابونو لپاره د عربی شروحات کتو او زه خپل ملګرو ته مې او طالب علمانو دوستانو ته چې د اردو د شروحاتو نه ځان وساتئ زه اکثر دې ته چې د اردو د اشهر مثال د چرسو د سیګریټ دی دا چرسي چې د چرسو سیګریټوس کې نه نشه شي بیا په مزه کې خدان نه د وجود تباہ کوي اردو شرط طالب علم نه کتل پکار د عربی شروحات مطالعه کول پکار دي زمایات د شکل موږ هدایت النحو د استاد زمینه موږ به سره درایت النحو کته چې د عربی شرع ده او دینه علاوه چې د نور کتابونو موږ وی مثلا مختصری قدوری نا وخت یو موږ الجوهره النیره د علامه ابن الحداد شرع کته او د غرنګي د علامه میدانی شرع ده اللباب فی شرح الكتاب دا هم کته نو دې سره زمان هغه شوق پیدا شو د کتابونو د جمع کولو شوق هم سره پیدا شو نو ما به د خپل جیب خاص د خرج نه پیسې جدا کولې او کتابونه مې واست تاسو په دې خبره تعجب کوئ دا د خپل مرګرو د حوصله لپاره رسکوم الله تعالی دې موږ د تشهیر او تکبر نو ساتي او به تور تحدیث نعمت چې ما په لومبنه درجه کې تقریبا اتنه میاشتې د ساري شي نه داس کړي مال به د کورته نشي کوم خرچه رااله ما به سوچ کو چې انډه په دوبانی کې اگې پراټه په دوبانی کې چې پیاله په دونو ته ځوان سړی کو داونس کې سم مسله بني په زوګوس کا نو ما به هغه پیسې جدا کړ کتاب بیا مې بل ورځ بیا جدا کړ نو اته میاشتې پیسې مې جمع کړې ما به دکاندار لور کولې چې مال په کتابونه راکوا نو اته میاشتې تقریبا ما په اول کال باندې دا چل کړ دا غینه پس بیا لګ کتابونه ما را جمع کول په هر درجه کې هر ځای کې د ټول یو هم خبره ده چې دی وخت کې پاکستان ته کوم کتابونه راځي هغه زمانه کې داسې نایاب کتابونه بالکل نه راتله نه د عرب ملکونو نه او نه د بیروت او لبنان نه اوس خو برمار دی او هغه کتابونه راځي هغه زمانه کې په کتاب پسې زموږ سترګې وړاندې شوې او نو موږ بیا داسې کول چې په سټیټ بم کو چې دا هم زینو کې به داسې کتاب موږ وکړو نو الته موږ په سټیټ کو نو زما په مکتبه کې کم از کم یو 500 کتابونه ټول په سټیټ دي ته به حیران چې دا په سټیټ ځان له یو دنیا ده او هغه کې نایاب په سټیټ بیا ما خجل کړی دی لګزین جلد او خرچ مې به کړی دی او هغه نه ما استفاده کوله بیا دا غینه پس چې محله جنگي ته وزارت لمدل ته د بارنا مخکې د پاکستان پیسې هم خو درنه ډالر هم ارزانو زمو پاکستانی چې کم دکاندارانو دی به ډایرکټ د بیروت نه کتابونه راوخته نو په محله جنگي کې الحمدلله ډېر دکاندارانو راوخته خاص کر حاجی خلیلی سے مکتب حقانی والا او مکتب وحیدی والا جناب عبدالغنی سے دا شان نور مرګري دی و کتابونه راوخته نو زه بیا د تتلم کتابونه مې اغستو تاسو دې نه شي اندازه لګوي چې کله ما ته پته ولګي چې کنټینر د بیروت نه را رسیدو لبنان نه نو سار وختي به زموږ د کلی د ګاډي راتلو سار موږ نه مخ کې نو زه باغې کې ناستم
نو ناشته و مې محله جنګي کې وکړه او لاغه مکتبي ولا بنور راغلی چې هغه راتلو زه به دکان مخې ته ولاړم ما ته ویل ولې کوم مجنون یار دا څه کې ما یار تاسو سره پلانکی کتاب راغلی زما یاره دا د نسکون سیا نو د ما ته بیا ګودام کولو کو الله جزای خیر ورکی اوس هم شته زموږ دوستان دي او خغه کتابونه ما راغون کغه مکن هغه غبین نه هغه ما بیا واغستو او الله دې غولم جزای خیر ورکی چې پاکستان به کتابونه راکول دې طریقې سره ما خپل مکتب راجمع کړه دغه دوران کې چې بیا داسې چلو چې کله دورې دي څنګه فارغ شوم کتابونه ما جمع کول کوم ځکه بنوي کتاب راغی بس ما په بس طریقې سره پیدا کول دي کې داسې عجیب واقعیت راغلي چې تاسو به حیران شئ اوس دا د سیرت یو کتاب دی سبل الهدى والرشاد دا 13 جلدو کې دی او دا امام صالح دمشقي رحمه الله لیکلی دی او په سیرت ډېر نایاب کتاب دی دغه زمانه کې په اول ځل 14 جلد کې د بیروت نه چاپ شو پاکستان کې زموږ دوست دی اسلام آباد کې قاری انس صاحب نو هغه دا کتاب خپل مکتبې ته وروړی او خرڅوي ما ته پته ولګېده ما سره پیسې نه وي د ماسوتن نواله تر ساره پورې زه په دې سوچ کوم چې دا کتاب به زه څنګه کړم تاسو په خدای یقینو کې صدیق سره چې ما ټول شپه خوب د دې غم د لاسه نه دی کړی بیا یو دوست مې دغه نه مې کړس پیسې واغستې او سار وختي گاډي کې کېناستم او اسلام آباد ته مې ځان ورسو او غله مې پیسې ورکړو کتاب مې ځان سره روچت کړ اوس هم هغه کتاب زما مکتبه کې شته چې ورته وګورم نه وخندم داسې قسمه واقعیت تقریبا زه ما کو هغې باندې شروع شو په ګنټو باندې به حاوي شي چې د هر کتاب یو ناشنا یو واقعه ده بلکې زه خپل مرګرو ته وایم چې زه به یو کتاب لیکم چې کم از کم 15 جلدو باندې مشتملي او د هغه کتاب نوم به قصه کتبی زما د کتابونو قصه او د هر کتاب یو ناشنا حالات په هغه کې بیانول صحیح هغه نه پس بیا دا چې چلو شي چې زمون کلیوال دي دوستان دي په دوبۍ کې او الته د ټولې دنیا کې ایگزیبیشن لګي معرض د عربی کې وي او ایگزیبیشن د کتابونو میله نو په دې کې مشهوره میله په قاهره کې لګي او دا غره کې مشهوره میله چې دا په دوبۍ کې هم لګي شارجه کې نو ما کوشش وکړ او شارجه ته لاړم او ځان سره پیسې ټکی راجمع کړې خډېرې کوشش مې وکړ چې څه کتابونه والم زه چې هلته لاړم نو هغه ایگزیبیشن مالا بالکل دماغ کړو ځکه په هغې کې 1500 دوکانونو شافونه یو لوی هالو ایکسپو په هغې کې دا لګېدلې وه ایکسپو شارقه او په هغې کې 15 لاک ټایټلې وي د کتابونو او د 88 ملکونو نه کتابونه راغلي چې هغې کې یوروپي ملکونه عرب ملکونه هر بر اعظم نو هغه دنیا ته چې زه داخل شم ما دپاره یو ډېره ناشنا خبره وه نو ما بزان لغی کې خخ کتابونه راغسته چې کتابونه چې تمام جون کې پاکستان ته نه دی راغلي نو دې طریقې سره بیا دا چې کوم د کارګو ولا مرګري هم زما ډېر خواږه دوستان دي دا غریټ کې بغي ډېر گزاره مو کړه کله به داسې راته ورولېږل نا کتابونه ما ته دلته راتلو یو میاشت نیمه بس لوی علماء سره په کلته ملاقاتونه مو شو لوی اکابر او اسلاف سره دا غینه مو مستفید شو عرب علماء سره نو دې طریقې سره مکتبه ورو راجمع شو جی دی وخت کې الحمدلله زما په لایبرری کې 27000 نسیوا کتابونه دي صحیح او یعنی دا جلدونه یادو او چې کوم بوکس دی کتاب کله یو کتاب ډیر والیمز کې ډیر جلدونه کې نو 7000 یا 8000 کتابونه په زما مکتبه کې راجمع شوي صحیح و دې کې دا خبره هم زار کوم چې ما سره اکثر کتابونه د بار ملک شاپ دي پاکستانی شاپونه کم دي پاکستانی شاپ کمزوري زما کوشش دی چې د خنه اعلی کتاب مکتبه ته ترلاسه کړم صحیح